سلامونه وخت مو په خیر زموږ ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام لوبو لپاره پر چمتووالي بوخت دي او هغه ښار چې راشد خان پکې خپل راتلونکی ژوند تیرول غواړي نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ د افغانستان کرکټ بورډ وايي ملي لوبډله د کرکټ د آسیا جام د لوبو لپاره پر چمتووالي بوخت دي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون چهارشنبې ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی د روانې اګست میاشتې په 28 مې نیټه آسیا جام پیل شي دغو سیالیو لپاره د کرکټ ملي ټیم پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله به ډیر ښه مورال سره په آسیا جام کې د غوړو لوبډلو په ترمنځ ولوبیږي د کرکټ د آسیا جام سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې کیږي د دسمبر میاشتې تر 11 نیټې دوام کوي افغانستان په دې جام کې له بنگلادیش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې شامل دی د کرکټ په آسیا جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اګست میاشت په 28 د سریلانکا په وړاندې ده دویمه لوبه د اګست میاشت په 10 د بنگلادیش په وړاندې ده وروسته له هغه د افغانستان له څلورمو مخکښو ټیمونو سره به بل پړاو ته لاره پیدا کړي لوبې به یې دوام کوي هند او پاکستان هم د آسیا جام د کرکټ په مسابقو کې ګډون لري هغه ښار چې راشد خان پکې خپل راتلونکی ژوند تیرول غواړي د راتلونکي یکشنبې په ورځ د استرالیا بیګ باش کرکټ لیګ 12 پړاو ته درافت کیږي او هر لوبډله د کورنیو لوبغاړو ترڅنګ بهرني لوبغاړو هم یادو مراسمو کې د لوبېدو لپاره اخلي د نورو ګڼو افغان لوبغاړو ترڅنګ لیګ بریکر راشد خان هم ډرافت کې شامل دی هغه چې تر دې وړاندې له اډلیټ سټریکرز لوبډلې سره څو پړاوونو کې لوبېدلی په پلاټینیوم کټګوري کې ډرافت ته وړاندې کیږي په دې تړاو د لوبډلې مسؤلین وایي چې دوی پوره کوښښ کوي راشد خان له ځان سره وساتي سره له دې چې لومړی راوند کې سټریکرز لوبډله ته د لوبغاړو انتخاب 5 نوبت ورکړل شوی خو دوی ډاډ ښیي چې که راشد خان بلې لوبډلې واخیسته نو دوی به ریټینشن له حق څخه په ګټه اخیستنې هغه بیرته له ځان سره یو ځای کړي خپله راشد خان هم هیله ښودلې له سټریکرز لوبډلې سره به پاتې شي او ویلي دي چې د لوبډلې لوبغاړو ښار او لوبغاړو سره یې مینه لري او غواړي چې بیا ورته ولوبیږي هغه وایي زه د لوبغاړو سره مینوالو سره او له دې ښار سره مینه لرم ما په دې اړه له ملګرو او نورو لوبغاړو سره تل بحثونو کې ویلي چې غواړم خپل راتلونکی ژوند اډلیټ کې وکړم سره له دې چې د سټریکرز لوبډله مسؤلین او راشد خان دواړه وایي هغه په راتلونکي پړاو بیګ باش کې د یادې لوبډلې لپاره ولوبیږي خو د هغه لوبډلې به ځکه د نورو کلونو سره توپیر ولري چې هیڅ کال ټولو لوبو کې نشي لوبېدلی باور دا دی چې راشد خان په 8 لوبو کې له اډلیټ سټریکرز سره وي او له هغه وروسته په سویلي افریقا لیګ کې د ګډون لپاره روان شي چیرې چې د هغه مای کپټان لوبډلې له لوري اخیستل شوی که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوی لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ